دغه راز دی پوښتنه کوي وایي سړی چې مړ شي بیا په ځان پوهېږي او که نه. ځینې خلک وایي چې سړی مړ شي نور په هېڅ نه پوهېږي او یوازې په هغه وخت کې پوهېږي چې په قبر کې ملایکې ورته راشي. حضراتو کتاب راوړي رسول خدا علیه السلام مبارک دغه 40 یا 15 کافران دغه لوی کفار و په بدر کې چې مردار شول. ابو جهل کافر دی یا ابی ابن خلف دی یا د دې امثال د په هغه یو کوهي د بدر کې وغورځول او 3 شواروز علیه السلام مبارک سره د فوج هلته په هغه میدان کې نور هم تېرې کړې. که د کافرانو څه په زړه کې وه بېرته به راشي میدان جنګ ته، خو کافران نه راغله او یا کسه مردار او یا هم گرفتار شو. دغه 40 تنه یا جاتو کم چې علیه السلام مبارک امر وکړي و اصحابو ته 3 شواروزه مخکې لا په دا کوهي کې د بدر وغورځول. بیا علیه السلام مبارک چې رخصتېدی او هغه د ده ناقه هغه یې زده کړه صحابه کرامو کته یې پر کښېښول. د صحابه کرامو دا خیال و چې علیه السلام مبارک به پر دغه اوښه باندې سپور سي نو به ځو خپل وطن ته مدینې طیبې ته. علیه السلام مبارک پیاده روان شو. نو بیا راغی د هغه څاه پر غاړه ودرېدی چې هغه مردار سوي کافران ابو جهل او د ده ملګري پکښې. نو دلته چې ودرېدی بیا علیه السلام مبارک و دا کافرانو ته وویل ول هغه وعده چې الله جل جلاله د ما سره کړې او د موږ سره وعده کړې وه د نصرت د امداد چې الله والفتح و نصرت و امداد درکوم، هغه وعده موږ ته ورسېده. الله زموږ امداد وکړي. فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ والآیا هغه وعید چې الله د تاسې سره کړی و ای کفارو هغه تاسې پیدا کوي که نه و تاسې ته ورسېدی که نه؟ نو د دا کافرانو سره چې دا مړه کافران دي او 3 شواروزه اخواته مردار سوي دي علیه السلام مبارک ورسره خبرې کوي او خطاب ورسره کوي. نو عمر فاروق رضی الله عنه په دغه حالت کې پوښتنه ځینې وکړه ویل کیف یا رسول الله کیف تکلم اجسادا بلا ارواح؟ ویل ای رسوله د خدای ته خبرې کوې د دغه بدنو سره چې هغو کې روح نشته، یعنې خو علم نه لري سمع نه لري شی نه اوري، ته څرنګه د دوی سره خبرې کوې؟ حضرت پیغمبر اسلام علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل ویل والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون أو كما قال صلى الله عليه وآله. والفهغ ذو الجلال من قسم چې زما نفس د هغه په قدرت کې دی د هغه په ید کې دی تاسې تر دغه مړو کافرانو زیات نه اوري. دا قدر فرق شته چې دوی جواب نشي درکوي. نو حضراتو دا مسئله د سماع الموتا ده او هغه احادیث چې په دې باب کې راغلي دي. شاه انور شاهي کشمیري رحمت الله علیه یو لوی عالم د دنیا دی، فیض الباري شریف کې دی راوړي وایي هغه احادیث چې هغه دلالت کوي پر سماع الموتا وایي بلغت بحد التواتر بلغت مبلغ التواتر د تواتر و مرتبه ته رسېدلي دي. نو تواتر علم قطعي و یقیني ثابت دی، دا سماع کولی شي. هغه چې چا درته ویل هغه مسله خطا ده. والسلام.